ډیچارج ورته وایي دا مني دی اوسه نو دوی ځان نه په شرمه وشرمول خو دا دی چې شرم نه لري یو سړی چې شرم نه لري نو ته به هغه ته څه وایي چې شرم پیدا کړه دا څوک چې د دوی ته کمپاینونه کوي هغوی هم دومره بې شرمه دي په هغوی کې هم حیا نشته ده چې هغوی اوس ورته دا د کمپاین کوه او خدای دې الله کړه شپې ورځې درته تېرې کړې څونه علماو توهین وکړه څونه د اسلام توهین وکړه څونه مونږه د خپل دین نه تېر شولې تاسو دپاره څونه ځان ته جهنم کې ځای پیدا کړ او تاسو بیا معامله وکړله هغوی هم اوس ته نه پوښتنه نشي کولی نو دوی ته هدایت ورکړي که نه ورته کړي الله دې مونږ ته نه خلاص کړي الله دې دا مظلوم ملت داسې مارشالان نه خلاص کړي او الله پاک دا پښتون ملت دا افغان ملت دا مسلمان ملت راوچت کړي چې د دې خلکو نه خپل حساب وغواړي او انشاءالله حساب ورته نه غوښتل کېږي وخت را نږدې دی انشاءالله دوی دې دا معاملې کوي مسلمانانو باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راشه مولوي صاحب راشه باندې جنرال صاحب ته وخت الله پاک دې ذات په انجینر صاحب کور دی آباد الله دې راته ژوندی لره هدایت بدر صاحب سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هدایت بدر आवाज دې نشته هدایت صاحب هدایت بدر صاحب आवाज نشته تا ته شته انجینر صاحب خبیب صاحب تاسو ته شته هدایت صاحب اوس ته وغږېږه مایک دې خلاص ده هدایت بدر او आवाज دې نشته زه طاقت کوم دوباره بیا راشه دورندیر صاحب مهرباني وکړه په لاندو ټکو یو څه ووایه د غرب سیکولرانو او دیموکراسانو څوک که مهرباني وکړه خبیب صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مبین صاحب ته همداسې انجینر صاحب ته دورندیر صاحب ته ډاکټر صاحب ته ټولو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ د صحت جامې به مو په تن نو ستاسې موضوع مبین صاحب په دو سری حکومت بلکې نه په درې سری حکومت بلکې نه په څلور سری حکومت باندې ده نو ځکه دا نارې خو دوی وهلې چې انتخابات دي او پلان ده او هغه ده او پیسې پر راواړولې او راواړې خو نتیجه سره ووتل د نه منلو نتیجه نن دا راووتل چې دا د بیا سره شریکان سوله بیا د افغان وژنې ته لاس سره یو کړي بیا د افغانستان ورانولو ته لاس سره یو کړي بیا به دوی هغه مدرسه بیا بمباروي دوی به بیا هغه مسجد بیا بمباروي ځکه چې دوی بیا دواړه هغه د کفر غلامان بیا سره یو ځای سوي دي زه نن هغو خلکو ته وایم چې دوی به د اروپا څخه نارې ورته ولې همدغه اشرف غني ته بې زرکلن ویله همدغه اشرف غني ته بې نارې وهلې چې تاسو به د دوی سره دا رایه نه نیمایه کوئ نن هغه خلک ولې نه شرمېږي نن هغه خلک ولې شرم نه کوي اوس هم د دغو خلکو د افغانانو په وینو باندې لاسونه سره دي او نن هم دوی د چوکۍ خاوندان سوله او خلکو ته وایي تاسې شرم وکړئ چې دوی د دوی دپاره کمپاین اخر به دا خلک غاپي که خدای کوله دا خلک به غاپي ځکه چې دا هغه خلک دي چې د دوی د پیجو څخه زموږ د قرآن کریم لمبې پورته سوي دي که خدای کوله دا خلک به غاپي دا خلک به نور وتلي خلک دي ځکه چې ولا دته د اسلام لقب څوک ورکوي ولا زه به وایم سیاره ځان سره زه بل لکم سوچ وهم چې دو د اسلام د خلک بیخي وتلي دي ځکه دو د اشرف غني په سر باندې څه ونه کړه قوم پرستي دوی په افغانستان کې پیدا کړه هر څه دوی پیدا کړه خو هغه مشر دی چې د دوی په سر باندې بده سودا وکړه ملګرو تاسو نه مې هیله ده دغه دا کمنټ ده ډېر چټي کمنټونه لیکي دغه ریپورټ کوي زه هغه کوم نه کمنټ ریپورټ کې ډایرکټ آی ډي له منځه ځي دغه دغلته زه پین کوم وګوره دا د انسانیت د دومره اوږد کمنټ ولا دی وه دغه کمنټ راونیسئ به ډایرکټ آی ډي له منځه ځي کمنټ ډېر زبردست ریپورټ اخلي مهرباني چې چا هم غلط هغه کوه د کمنټ ډېر اسانه ریپورټ هم د هر چا غلط کمنټ کو کمنټ ریپورټ کوئ انشاءالله نو ځکه چې دوی د هغه طالب په مقابل ولاړو چې هغه د امریکایانو په مقابل درېدلی او الحمدلله نن هغه په میدان کې بریالی وختی دوی به همداسې په خپل حکومت دغه د ارک به دوی خپل تر مابین سره ویشي و راویشي مبین صاحب ډېره مننه کوم زما نه ډېر مشران ناست دي زه نه غواړم چې خبرې وکړم الله مو عزت وکړي چې موږ ته وخت راکړي سلام علیکم په کوم د 15 کال نو دا خبره څنګه کوي زه کشر یم سلام علیکم ډاکټر علي صاحب ستړی مشه په خیر راغلی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبین صاحب تاسو ستړی مشه څنګه یې ښه جوړ یې جوړ یې تکړه
ډاکټر علي صاحب 20 کاله د خیاطانو چغې ویلې دیموکراسي، جمهوریت، انتخابات او دا کت او رایه پورته او رایه ده، آخر نتیجه طالبانو ته چیلنج راسئ انتخاباتو ته او راسئ. نن دا څه شي مونږ ګورو، دا جمهوریت، دا مفکرتوب، دا لنډغرتوب، دا هغه د روان سبز مشر د سیاسي جاسوس امرالله صالح، دا څه شي سو آخر دا ملت پاتې چاته سو؟ مهرباني ډاکټر صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. نو زه خو ولایت ته اوس راغلم، تازه په موضوع باندې مې پوره سر خلاصېږي نه، خو بهرحال داسې پوښتنه مې کوله که نه، ستا وخت هم خیر دی، خو دا پوښتنه مې کوله چې دا اوس لږ مخکې مې هغه وکتل د اشرف غني او د عبدالله د منځ کې چې کومې خبرې روانې دي که نه، دې باره کې مې دا پوښتنه کوله چې تاسو دې ته په کم نظر ګورئ، خلک په کم طرف روان دي او څه کوي، او مخکې به تاسو دوی سره څه وکړئ؟ چا سره؟ مونږ ته مونږ هغه رسۍ تر اوسه پورې ساتلې ده چې د دوی ملي اتل نجیب مو پرې راځوړن کا او تیار مو خشته کړې ده ساتل کې، نو بله چاره نسته، نور څه وکړو؟ بس اریانا چوک به دا دواړه دوه سري یو بله پښو راځوړن کړي یو بله سره، بس خبره ختم. هېڅ هم نه لرو مونږ د دوی باره کې. نو اوس خو دا سولې خبرې روانې دي په دې میانځ کې، خو دا خبرې به ختمېږي، دا رضوان ړندول او دا خبرې به اوس یاره چې که سل سولې وشي خو دا ځوړندول چې پکې نه یې خوند نه کوي. پوه شوې؟ هغه عمر جمال صاحب مهرباني وکړه، ملګرو دا سټوډیو لږه خوسې کوي، کوشش کوو مونږ چې دلته یو څو سبشویان راونیسو. وعلیکم السلام. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا للحق وانطقنا به. جنرال زورېدل یې وروره مایک دې بند کړه، زورېدل یې خالي او وزرونه زورېدل یې ګلي او ټول لیدونکي او کتونکي الله تعالی ده الله تعالی په خیر راوله، الله تعالی دې خیر درکړي. نن خو د خندا ورځ ده، نن خو د تمسخر ورځ ده. نن مونږ لږ سیاست نه ځان یو طرف ته کړی ده، نن به داسې ټایلاکې ورته وولو. وادې ورېده هغه د تا موضوع مې نن راوړې ده چې بابا خر ونې ته خېژولی هغه به څنګه راکوزېږي. زه عمر جمال صاحب مخکې له دې چې ته خبرې شروع کړې، قسم خدای ما ته ځان بد یې ښکارېده چې زه داسې یو موضوع راوړم او ووایم چې د مونږ بابا داسې کار کړی ده چې هغه بیا شراکت وکړم. ځکه هغه یادېږي دي نه منم د تا نیکه به یې مني، خوله به دې سړی در باندې ماته کړي چې نه یې منې. نو مهرباني وکړه دغسې یو حالت ده. الله ته جزای خیر درکړي. مبین صاحب زه ستا په درد پوهېږم او تا سره زه مکمل موافق یم په دې کې چې بصفت یو افغان او بصفت یو پښتون بیا او بلکې نوره ټول افغانیان مونږ او تاسو نن ډېر یو داسې په تعجبي حالت کې یو چې په ده نه پوهېږو چې اوس مونږ وژاړو، وخاندو، مثلا ویر وکړو، چرچې وکړو، خو بیا هم لنډه به ده ووایم چې اصلي ویر خو په خیاطان، اصلي غم په دوی دی. خو بیا هم انجینر صاحب او مارشال صاحب دوی دومره سبحان الله په دغه خپله خیاطۍ کې ماهر دي چې نن یې راته لیکلي وو په کمنټ کې. البته تا ته پته ده زه دغه موضوعاتو باندې ټول زه مې داسې فوکس و، نو یو په کمنټ کې راته لیکلي وو وایي چې ساده ما ته یې ویې ساده وایي حکومت نه دی ویشلی شوی، وایي صرف په کابینه کې نیم ځای ته ورکړو. نو سبحان الله نو دغه کمنټ چې ما او پوسټ مې وکړو ما تاسو خدای ما چې دغه خیاط خو د جایزې لایق دی. زورېدلی هغه عمر جمال صاحب خیاطه موږ سره اوسه زورېدلی ورور مهرباني وکړه څه سوال لري انجینر صاحب عمر جمال صاحب این جانب نه مهرباني وکړه شړونګا بابا باندې د څه تبصره ده؟ این جانب ډېر مهم دی. این جانب چې کله سختي ته ضرورت شي بیا این جانب ته وجود کولی. اورې
جنرال صاحب اوس موضوع بدله شوې ده. زه د نیمې غنټې راهیسې ما کوشش کوم، خو اوس زه راینټر شوم سټوډیو ته. څه پوښتنه مې کولې، اوس دا یو نن ورځ چې کوم د هند په باره کې د افغانستان د طالبانو خبر خپور شوی دی، د دغو زه هر څه نه مخکې درته وایم چې زه د ملي طرفدار نه یم. اول زه په ملي اردو باندې لعنت وایم ځکه دوی د پښتنو ناموس راټولی دی. خو زه ستاسو نه تپوس کوم، ما ته به صحیح جواب راکوي، خو ما وباسه ما د سټوډیو نه. خو سر سترغوت دی. زه اول دا تپوس کوم چې امیر المؤمنین چې کوم لکه د افغانستان د امارت چې کوم امیر دی ملا محمد عمر مجاهد، دا امیر المؤمنین صرف د افغانستان پورې محدود وو یا د ټولو مسلمانانو دپاره؟ بل اوس دا لکه ته چې سوچ وکړې چې کوم زمونږ د زه لاندې د قبایلي علاقو سره تعلق لرم، چې کوم زمونږ د قبایلو کې اپریشنونه شروع وو، کوم د پاکستان فوج اپریشن یو وخت دومره حده پورې چې نن زمونږ د عزتونو ته لاس واچو. اوسه پورې د اسلامي امارت د افغانستان د طرفه نه د دوی خلاف څه بیان راغی. اسلامي امارت تاسو خو کېدای شي منظور پښتون د تاسو ډېر یو قوي آیډیال ده او د تاسو غږ هم جګ کړی ده، نو تاسو هغه نه پوښتنه وکړئ. منظور پښتون د 3 کالو کې عمر جمال صاحب څه لاسته راوړنې به لري خامخا نو. او بله پوښتنه د هندوستان په باره کې وکړه چې طالبانو د هندوستان باره کې طالبان هیڅ د ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات د سفارتي اړیکو په بنا استوار تعلقات غواړي، او دا کومه خبره چې په سوشل میډیا باندې وایرل شوې کاملا دا د طالبانو نظر نه ده. طالبان په خپله په افغانستان کې د 48 ملکونو له اشغال سره مخ دي، او اوس ورو ورو د هغوی له اشغال نه موږ خلاصېږو او موږ اول خپل ملک چې روزانه د موږ بچي په بارود کباب کېږي، اول به دا زخمونه پټۍ کړو، افغانستان نه به ازادي واخلو، هغه نه وروسته به بیا فیصله انشاءالله طالبان کوي چې مخکې به څه کېږي. زه نه دلته نه د طالبانو ویان یم نه د طالبانو نماینده یم، البته یو خواخوږی یم چې کله بیا قاري صاحب سعید محترم راغی ته به هغه نه سوال وکړې، انشاءالله تا ته به کاملا جواب درکړي. او سبا لایف ته راشه، قاري صاحب به موږ سره یې. صحیح ده؟ خبره صحیح خبره ده، ټیک ده. زه د قاري صاحب په لایو کې ما ډېر کوشش کړی دی، خو صرف زه دې خبرې ته سوچ وړم چې زه د منظور خبره نه کوم، تا منظور رامنځته کوم، منظور نه خو مطلب یو سیاسي خو چې کوم د قبایلو علاقې مجاهدین وو د هغو د اسلامي امارت امیر المؤمنین یې منلی وو. نن هغه چې په کومو مشکلاتو کې دي، نه د دوی په باره کې څه د امارت اسلامي طرفه څه بیان راځي او نه د دوی سره څه مرسته کېږي، ځکه چې یوازې صرف په غرونو کې باندې تش دومره چې په ټوپک کې ورسره یوازې جیره په هغه کې څه کارتوس پاتې وي، خو د اسلامي امارت د طرفه دوی ته څه مرسته رانغله، حالانکه چې بار بار په دوی باندې د پاسه تشدد کېږي، د دوی کورونه بېزته کېږي. ګوره خبرې ته غوږ شه وروره، ما درته څه وویله، ما خو مخکې هم درته واضحه کړله چې د اسلامي امارت د رسمي پالیسۍ په باره کې زه نه غواړم چې څه ووایم. البته قاري صاحب چې دا قاري صاحب محترم دي دې تا ته ډېر قاري صاحب سعید محترم به تا ته ډېر ښه وضاحت درکړي، ښه جواب به درکړي. زه نشم کولی چې د امارت د پالیسۍ په باره کې دغه شي نه زه کاملا یو څه آګاهي هم نه لرم، له ځان نه خو زه تا ته هېڅ هم نشم ویلی. نو انشاءالله د تا غږ سبا ته که ته راغلې لایف ته زه به تا لایف کې راواخلم، قاري صاحب نه به عین سوالونه او که ته نه ویم زه اورېدلی وروره د تا سوالونه به زه قاري صاحب مخې ته کېدم، د ټولې دنیا په مخ کې د لایف په مخ کې کتونکو مخ کې هغه به یې صحیح ده. الله مو عزت وکړي. مننه بس ټیک ده، زه به انتظار کوم. صحیح ده، ما تاسو ډسټرب کړې ځکه چې موضوع چینج شوې وه، ما بار بار ټرای کولې، زه اوس انټرن شو. صحیح ده، مننه خیر، سلام عزت وکړه. اورک ورور مهرباني وکړه، اورک خدای دې مه ورکوه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مبین صاحب ته او انجینر صاحب ته او عمر جمال صاحب ته ټولو ملګرو ټولو اورېدونکو ته اوریدونکو سلامونه وایم. خدای مو خوشحاله لري. ورک نه یم، وردګ یم. دا څنګه وردګ ده؟ ښه وردګ وروره مهرباني. خدای پاک مو ټول لره خوشحاله اوسئ. نو تاسو خو په د هغه باندې غږېدلی یم، د نن دا 50 تقسیم باندې
دغه د کابل اداره خو شرم نه لري نه حیا لري ولا که دغه ګیدا لري ولا ارزښت لري چې هغه کې وغږي ګویا تاسو د شرنګا او بړنګا بابا کوم اکټینګ کولای سي کوم غاګي کوم هغه د کده سي په نظر کې کوم د سیو خب انداز کوم تو عزت د سي ما وز دا غیا اکټینګ کړای دا نه منا د تا غفلار به منی ته د سي شي لري ولا که خودلته خدغه خود ډیر دغه کیسه کړی دی وای په مختک به شاتک ته به یو قدم نه یغه نارم وکیل شاتک وای د ناراض نسم کوي د امام لګ غاړي د تار کم خراب شوی دی هغه د ما سره شفا ده دا دی عمر جمال بس دغه رقم دنو دا خلق چې دي دا بیا شرم او بیا حیا بیا دین بیا اسلام خلق دي دا بالکل شرم او حیا نه لري دا یقینا درته وایم په خپل ناموسوس معامله وکیم ولایي کدی فرق ورکوي نه ولا کا پاکستان نه ولا کا افغانیت په دې کې موجود دي نو یو خیاطانو تشادي لپاره کالي ګندل بيخم نن ورځ ولادي د ټول مرګ د مرګ ورته پکار د یقینا او دا درته وایم طالب خلک ولا مرګ ورته دا اوس چا فیسبوک کې خبر جې کړی درې خیاطانو د موږ دوا خوړلې خودکشي یې کړې البته سکشویانو نو کېدای سي سبا پورې ډېر وخوري بلا خلک دي دا اوس درې افغانیت نسب کې افغانیت کې موجود شي والله دغه شي مرګ ورته پکارم د ولایي دا ورته پکار د شي ټول ځانونه مړ کی نورستاني وی خبر کړی دا نورستاني وی ریزاین ور کړی دا استعفا هغه اشرف غنی ته چې و شرمېږه په دغه کار سے تاو کته خو شرم نه لري خو زدر نه لاړل ما پوښ ور پسې وکړو ما چې د اشرف غنی له خدا خن را وخت دا باندې لکه بس الله پاک شرمایي الله پاک ټول شرمولي دي مننه الله پاک مې عزت او وردا ګوروره بل ملګری تواخ ورکو دغه انجینر صاحب دا اتل خپلواک چې اتل خپلواک دا خو هغه د هندستان ولا الګ دا اقتصادي پوښتنې چې کولې سلامونه وعلیکم السلام اتل خپلواک جمال صاحب ان شاء الله چې شي السلام الحمدلله نن خو د باریا مبارکي درته وایو اتل وروره نو واده ورته ذاتی خو نو هغه د مونږ لاس کې سره مات پاتې مبین صاحب په بخنه سره اتل صاحب دغه د نن کوم ویش چې وشو دا کې به زمونږ د اقتصادي ګټې څه وی ګلابا اقتصادي او علاوه په دې زبر په پارسي کې وغږیږم خو مشکل خو نشته نو ما مخکې مو ویل مبین صاحب ته چې زما مور چې دا هغه تاجک د پلار مې پښتون ده نو زما پښتون پارسي مونږ باندې ویاړو موږ وروري نه دسه دا انجینر صاحب د مور زوره وره ده د ما پلار زوره وره ځکه د ما مور د زبان د پښتو وایم د لپاره چې موږ په جامعه په اخر کې دوی سوي یو هغه او امکان نشته زه به وایم د دې په اقتصادي برخه کې مخکې له دې نه چې دوی دا کار وکړي کنه عواید دولت افغانستان فعلا اما از طرف داخل هیچ ما چیز نداریم هیچ ریسورس داخلی نداریم اما عواید مصارف مخارج دولت فعلا از طرف جامعه بین الملل و دوستایش که مثلا امریکا و همکارای از اونها هسته تمویل میشم خپلواک سي په بخنه سره دلته یو سوال ماته پیدا کیږي ستاسو په نظر عواید ولې نشته په داخل د افغانستان کې حال دا چې په افغانستان کې ډېرې زیرمې دي او ډېر څه داسې شته چې تاته او ماته پته ده چې هغې نه مونږ په $1 trillion ښه بیلګه یې هغه ده ښه بیلګه یې د بغلان هغه غرونه دي چې هغې نه یې ګولډ ماینینګ وکړو سونای ترې وایسته د جی پی مورګن کمپنۍ جون پول مورګن چې هغه امریکایي کمپنۍ ته هغه ریپورت ویلی وي ولی نشته دغه زمینه ولی نه د مساعده په داخل کې مهرباني وکړئ باندې کله تفسیر راوړئ عواید افغانستان تنها در نچرال ریسورس
خلاصه نمیشه. عواید یک کشور در نچرال ریسورسش خلاصه نمیشه. مثلا اگر ما ژاپن ببینیم، ژاپن یک کشور است که او از لحاظ طبیعت هیچ چیز نداره. مثلا از لحاظ طبیعت ژاپن هیچ منابع یا معدن نداره که از او مثلا میلیاردها دلار به دست بیاره. اما برعکس او از طریق تجارت و مانیفکچر یا پروداکشن کو نیمه خپلواک صاحب وبخښنې سره خبره بل ځای ته به دست گرفته از دو طریقونه. خپلواک صاحب وبخښه خبره غلطه لاړه. که نیچرل ریسورسز مونږ وښیو تا ته به زه یو مثال درکم. مثلا د خلیج مملکتونه وبخښنې سره 3 بلیونه دلار داسې لري. وبخښه په خلیج مملکتونه چې دي هغه تا ته پته ده چې په تیلو مشهور دي. لکه مثلا په قطر کې ګیس ډیر ده، په دوبۍ او کویت کې پټرول ډیر دي، داسې نور په سعودیا کې ډیر پټرول دي یا تیل دي. نو د هغې نیچرل ریسورسز تاسو مونږ ته ټولو ته پته ده چې هغه تیل دي او د هغې نه دوی استفاده وکړي، چونکې هلته مستقیم حکومت ته او ثابت حکومت ته باثباته حساب کتاب ده. لږ په دې باندې رڼا واچوه، داسې مه وایه چې زمونږ او ستاسو تنها زیرمې کافي نه دي، بلکې کافي هم دي او ډېر هم دي. که چیرې د عینک کوم هغه چې و پروژه چې وه چې چین ته ورکړل شوې وه، هغه په صحیح توګه مینیج شوی وای، په صحیح توګه اداره شوی وای، د هغې به ډېر غټ عواید وای. مونږ ته مهرباني وکړه دا خبره د ما یک ریپورت درباره مثل عینک که باش که شرکت چینایی ها قرارداد بسته بود، دولت افغانستان یک راپور در او باره خواندم که منافعی که بیشتره که از او استخراج میشه از معدن، مثلا بیشتر از 60% کمپانی چینایی میگرفت و از او فیصدی باقی مانده چون کارمندا اکثریتش افغانی ها بود در معدن که استخراج میکرد، ماش از اونا را از امو میداد. دا خو خطه شو بیرته بیا راواخلو. سرباز ورور مهرباني وکړه. الو نو سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. مشکل نشته، دواړه یوه خبره ده، حال وکړو او سلام دواړه. خو مقصد دا ده پوه شوې چې نننۍ موضوع تاسې څه ټاکلې ده. که موضوع مو دا وي تاسې د نننۍ لاسلیک په اړه، نو زه به دومره ووایم چې تاسې د نننۍ لاسلیک سره مخالفت ښودلی ده. تاسې آیا له امریکایانو سره په که ته هغه کې لاسلیک امضا که موږ امضا کړو خپلمنځي لاسلیک هم د مشکل نشته، خو خپل منځ کې موږ خپل لاسلیک امضا کړی ده. نو بیا تاسې دې سره مخالفت کوئ. تاسې څنګه د امریکایانو سره نه مخالفت نه کوو. موږ الحمدلله موږ دومره خوشحاله یو په دې لاسلیک مخالفت چیرې کوو، ځکه چې موږ هم پرونه تاسې به څنګه نه خوشحالېږئ. لږ صبر دا چې پارک کې ناست دي دوی ملاکه د افغانانو غاړو ته ګلان اچولي. لږ صبر وکړه، د بډینګا صبر وکړه. د اردو ودرې نه مې د بند کړی کنځلې مه کوه، راځي غاکې ښه وایه اردو څنګه اورې. سربازه مایک دې نه ده بند، غږ دې راځي سربازه. ما غږ لرئ تاسو؟ هو مهرباني. سلامونه نیکیل احترامات او دغه دوه سره درې سره حکومت د ټولو لمسیانو او د شړنګا بابا طرفداران ته مبارکي. د دغه ورور سوال په مناسبت باندې ماته اجازه راکړئ د سوال جواب کوم. طالبانو په دوحه کې چې کوم لاسلیک کړی هغه د حکومت د ویش په دپاره نه دی او د افغانستان د خلکو د رایو په تقسیم باندې نه دی. هغه د هغوی د اشغال د ختمېدو او د هغې د وتلو باره کې هغې لاسلیک کړی. هغې داسې نه دی کړی چې موږ په افغانستان کې دوه سره حکومت منو. که چېرته د طالبان وس هم وغواړي وس دستي هغه دلته افغانستان د امریکې په ترور راتلی شو، هغه په خپلواک ډول باندې راځي. دې باندې سر خلاص کړه څومره هم چې لمسیان یې او دغه توافق یې ورې ولولئ چې دا څه شی دی، په څه شي باندې دا توافق شوی دی. په افغانستان کې دغه توافق د دې د اشغال د ختمېدو او د امریکا د بشپړ د وتو په توګه باندې دا شوی دی. دې دپاره دا نه ده شوی چې موږ به د امریکا سره راځو، یو ځای به کینو او موږ ته به امریکا یو ویش راکوي، یو تقسیم به راکوي او هغې په سر به موږ راځو حکومت به کوو.
دا نن چې کوم لاسلیک وشه دا د شرم د بې عزتۍ د بې حیایۍ د افغانستان د ولسونو سره جفا د هغې د وینو سره جفا د هغې د ستونزو سره جفا وشوه په دې باندې که کوم خیاط کوم یو سخت شوی پرتو ګنډي دا عین داسې معنا ورکوي لکه خپل لمن چې په سر وړی خلک ځان پورې خندوي اوس هم وخت دی راشئ د حق ته غاړه کېږدئ او داسې ووایئ چې موږ تېر بد کړي غول مو خوړلي وو جک مو وهلی لکه مخکې مو چې کړي وو اوس هم راشئ د سره یو ځای شئ او د حق خبره وکړئ ډېر داسې کسان دی چې د غني او د حکومت د پلوي دپاره یې جوماتونو ته کنځل وکړل مسجدونو ته یې کنځل وکړل امامانو ته یې کنځل وکړل نه دین ته یې سپکاوی وکړ هغه شړونګه هغه بېواکه بلواکه چته پرنده نن یې هلته راغی او بطخه هم بې شرف لري بطخه خو ډېر یو ښه شی ده سړی خو یې چېرته خوړی سي غوښه خوند کوي دا خو نه د دین دی او نه د سا دین دی او نن سبا تاسو بیا راځئ د هغې دپاره پرتوګ ګنډئ راشئ حقیقت ولې نه وایئ ووایئ که نه چې موږ بد کړي وو موږ داسې یو تر شا ولاړو چې هغه بېواکه دی بلواکه وه خپل اختیار کې نه وه اوس راځئ دې ته پرتوګونه ولې ګنډئ زه د افغان په حیث باندې په دې توافق ډېر د شرم ما احساس وکړ چې په نړۍ کې د افغان نوم یو غیرت نوم ده یو د ننګ نوم ده او داسې بې غیرته بې وجدانو خلکو سره د افغانستان مشري ده چې هغه نه مشران دي او مشري په غاړه اخیسته ده. ننګیال صاحب یوه پوښتنه زه ستا نه کوم ننګیال صاحب په بخښنې سره یوه پوښتنه درنه کوم که چیرې کې عبدالله منتخب ولسمشر شوی وای لکه د اشرف غني چې شوی و د دوی په اصطلاح غني به داسې څه کړي وای لکه عبدالله چې وکړه ګورئ عبدالله به داسې کړی وای لکه غني چې وکړه نیکه وه زه درته وایم په افغانستان کې الیکشن په افغانستان کې ټاکنې دا یو مسخره ده دا خلک په خپل عقلونو باندې عریضې کوي افغانستان اشغال دی خپلواک نه دی افغانستان پردو مرستو ته احتیاج دی په افغانستان کې الیکشن کول لکه خپله بېعزتي کول راشئ د افغانستان یو خپلواکه کوي دا 330 میلیونه ډالر چې تاسو په انتخاباتو مصرف کړل دا د کوم ځای نه تاسو راوستي وو دا د افغانستان دغه سرمایه تاسو ولې په خپل ویش باندې تقسیمه کړه اوس د ولس ته تاسو څه پیغام لرئ زه په افغانستان کې مدني فعالانو باندې غږ کوم چې راجګ شئ که تاسو د ټاکنو کې ونډه اخیستې د خپلې ګوتې مو تورې کړي شنې کړي راوځئ خپل حق دفاع وکړئ د ارګ مخ ته کښېنئ احمدزی قوم دی جلالزی قوم دی په جبارخیل قوم دی راوځئ که نه خپل حق دفاع وکړئ که نه دغه بابا ته ستاسو چغې وهلې خلکو درته ناموسونو ته کنځل وکړل راوځئ اوس دغه ارګ مخکې کښېنئ ووایئ چې موږ خپل حق غواړو ولې غلي ناست یې تاسو ولې دې ته پرتوګونه ګنډئ زه به تاسو نه روبولم چې تاسو په ټول افغانستان کې په دې 34 ولایتونو کې یو ولایت راجګ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي کولی شئ تاسو نه شئ کولی ولې چې دا ملک خپلواک نه دی دا اردو خپلواک نه ده دا کمانډو خپلواک نه دی تاسو خولې تړلې دي په افغانستان کې هر یو سړی د حق چغه پورته کوي دستي بګرام یا پلچرخي ته بوزي هلته بندي کوي تاسو خپلواک نه یې وله ځان خپل کوي ځان خپلواک کوي ځان د امریکې نه خلاص کوي بیا راشئ انتخابات وکړئ تاسو خو نه خپلواک کې نه معمدن شته نه مو انکم شته نه مو ذخایر شته پردیو کومکونو ته ناست دی احتیاج یې خپل اردو تاسو اردو کې دومره ظرفیت نشته چې یو عبدالله غلی کینی او عبدالله ته وایي چې چپ شه دغه سړی د خلکو په رای راغلی نه دی راغلی اردو مو په یو څو کسانو ویشل شوې ده نیم د دوستمیان دي نیم عبداللهګان دي نیم مسعودیان دي د هغې اردو ملا هم تړئ د هغې ته هم تاسو پرتوګونه ګنډئ اوس چې دومره غټه معامله وشوه دې ته هم پرتوګونه ګنډئ شرم لږ وکړئ اوس هم راشئ د حق مبارزه وکړئ او صحیح اواز تر خلکو ور ورسوئ دغه بېځایه پرتوګونه او دا بېځایه لیکنې بېځایه خبرو باندې په خپل عقل باندې د عریضه مه کوئ تاسو څومره کمقلان او څومره کمعقل خره نن ډېر انتهایي جذباتي یم مبین صاحب په دې چې په دې نړیواله سطح باندې موږ فکر وکړو دا افغانان د خیاطان پرېږدئ په نړیواله سطح خلک موږ ته ډېر یو حقیر نظر کوي داسې نظر کوي چې دا خلک 40 کاله جهاد دې خلکو کړی و دې خلکو مقاومت کړی و دې خلکو باندې داسې یو بېواکه بلواکه څنګه راشي دا ولې دا مشران شي دا ولې د خلکو د رایو سره د خلکو د احساساتو جذباتو سره دومره بېواکي وکړي ولې داسې وکړي او زموږ افغانان اوس هم نه راجګېږي زه هیله کوم ټولو قومونو باندې چې راجګ شئ که تاسو چېرته رایه ورکړي تاسو واقعا د خپلې ګوتې شنې کړي خپل حق دفاع خو وکړئ د ارګ مخ ته یو لاریون وکړئ هغه مدني فعالان راوچت شي خپل غږ پورته کوي اوس هم تاسو ناستئ کرار چپ چې ودرېږه د غني به کوم بل حکمت د غني به کېدای شي کې یو بل لاسته راوړنې په دې 15 کالو کې اوس هم پلوري مخکې هم پلورلي وي او دا آینده 15 کاله هم تاسو غلامان جوړئ او فکري غلامان جوړئ نور نه فکري غلامان مو کی صرف د پښتون او د تاجک په نوم باندې سیاست در سره وکړي اخر کې به هیڅ شی هم نشي لاړ بشي واشنگټن د لکه څنګه چې راغلی تاسو به دا غم دلته پرېږدي که اوس مو د دې جرړې ونه ویستې راتلونکي 15 کاله والله لازم دي نه بدتر حالات را روان دي
او دا خلکو په تاسو هغه کسان حکمران کوي کوم چې د پښتون وژنه کړي او کوم چې د اسلام وژنه کړي هغه مارشال هم کیږي قهرمان هم کیږي تاسو په دې یقین وساتئ که سرور دانش د یو کال کې دننه عبدالعلي مزاري د قهرمان معرفي نه کړي بیا ماته ووایي چې بد دی کوو دا کسان د شیانو ته لارې هواري او زموږ پښتون صرف دې باندې مس ساتلی دی چې د غني ملاتړ وکړي د غني ملاتړ زه وخت کومه چې پښتون قوم ته خو څه شی وکړي که نه اسلام ته خو څه وکړي که نه د خو نه پښتون ته وکړه نه اسلام ته وکړه. بل یو سوال کړی د بندیانو موضوع په باره کې د هغې جواب قاري صاحب ونه ویل مایک هغې یادداشت کړي چې هغه بندیان څومره خلاص شوي او څومره پاتې وو. دا پوښتنه به ورنه وکړو. نور مومن جان نور پوښتنه نه لري؟ ډېره مهرباني ټولو ته زما طرفه سلامونه او الله خوشحاله او آباد لره. بس مومن ښایسته خلک دي ښه وخت پروردګار مو آباد لره. مبین مایک دې بند ده. افغان اورور السلام علیکم مهرباني وکړه مایک د خلاص کا. وعلیکم السلام مبین او ډاکټر صاحب قاری خوستی او انجینر صاحب د مور په خوله کې موټي ووایم دا نو ستا انسانیت شو همدغه دپاره راغلی وي او خور د بوز امریکانو ته بګرام ته سبحان الله څومره بې شرمه او بې غیرته خلک او نوم یې چا لیکلی افغان یم افغان ده لعنت دې په داسې افغان باندې وي دې نه دې چې ښه داسې قوي تیز اچولی وای زه دا به اوس کور ته لاړ سي مور ته به څه وایي انجینر صاحب والله لاړلمه د مبین دوی لایف ته داسې خبره مې ورته وکړه او که پیغله خور یې هغه ته ووایي چې داسې خبر مې وکړه هغه به چپلاکه پسې راواخېستې سی برپدر د نالت سه په هغه شدو د لعنت سي مور به ورته وایي چې تا ته ما درکړي دي همدا دي تا ادب همدا د انسانیت دا د دوی سړیتوب الله اکبر. جهاد فرض عین ده د امریکا د دغسې روزل سوو سپیو په مقابل کې باید له تورې نه کار واخیستل سي. هغه ذهنونه هغه فکرونه چې په خبرو نه خلاصیږي جهاد فرض شوی د همدې دپاره ده چې د هغوی ذهنونه فکرونه په تورې باندې خلاص شي. دی به کور ته ځي او مور ته به وایي مورې راوړه لږ چای راوړولې والله اوس لاړله هلته مې لایف کې داسې خبرې وکړې او ټول پښتانه ناستو افغانانو ته خدای مور به ورته ونه وایي چې برپدر دې د هغه پلار پسې نالت څه په دغه زوی چې دا ما راوړی ده. دا خلک د بحث او د بده باندې کومنټ هم نه ورکو زه ده ته وایم چې پروردګار دې هدایت کړ بس نور څه شی نه لرو درته. ایوب مسعود ستړی مه شي. السلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو ته مبین صاحب تاسو ته انجینر صاحب ټولو د سټوډیو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. اول به زه د خبرې نه مخکې چې کوم سړی د هغه بد ورځې وویلې دا د پښتون سړي شان نه دی دا د افغان سړي شان نه دی دا هغه باید موږ تاسو ډېر به دې په هکله خبرې اصلا مه کوه مهرباني وکړه خپل موضوع باندې راسي. د نن ایاز نیازی ډاکټر ایاز نیازی پرون شهید شوی په ده باندې بحث وکړو کوم خلک چې کنځلې کې د دوی کار ده موږ ورته نه کوو مهرباني وکړه. بس ما سوال دا دی چې ډاکټر نیازی صاحب د الله پاک جنتونه نصیب کی هغه خو شهید شو نو د اسلامي امارات خپل رسمي دریز په دغه حق لکه څه دی د دغه وژنې په باره کې رسمي دریز څه وایي یو دا سوال دی او بل مې دغه سوال دی چې تاسو افغانانو ته کوم داسې د زړه د اخلاصه داسې پیغام لرئ تر څو چې موږ د دغه ناخوالې نه خلاص شو که چېرته مهرباني وکړئ. مننه. قاري صاحب تاسو راغلی بیرته که بیا زه قاري صاحب 15 منټه ویلې خو خیر قاري صاحب نشته. پرون د طالبانو د اسلامي امارت لخوا ذبیح الله مجاهد په ډېر غټو الفاظو ویلې چې دغه عمل مونږ غندو او ډېر خواشیني یو. طالبانو دا موضوع او د دې ډاکټر صاحب ایاز شهادت محکوم کړی. نو قاري صاحب تاسو راغلی؟ او بالکل زه در سره یم. ښه مهرباني وکړئ د ورونو
سمه ده. ایوب مسعود ورور خپل پوښتنه د مطرح کې قاری صاحب شته دلته د اول پوښتنې ما ځواب ورکړم. قاری صاحب سلامونه او نیکې هیلې درته وړاندې کوم. زما پوښتنه خو ما مخکې تکرار وکړم، بیا زما پوښتنه دا وه چې آیا د اسلامي امارات رسمي دریځ په دغه وژنه کې څه دی؟ څه رسمي دریځ تاسې وړاندې کوئ افغانانو ته؟ او دویم سوال مې دا دی چې تاسو د مونږ د بېګناه افغانانو دپاره څه پیغام لرئ چې مونږ د دغه وژنو ته د پای ټکی کښېږدو؟ دا دوه سوالونه دي، مهرباني وکړئ. محترم مسعود صاحب، اول خو اسلامي امارت په رسمي ډول تیر ورځ مجاهد صاحب د طرف نه رسمي غبرګون راغلو، اعلامیه وه چې دا برید یو لوی جنایت بللی و، په کلکو ټکو یې غندلی و. مولوي ایاز صاحب په هغه اعلامیه کې شهید بلل شوی ده او دا عمل یو ستر جنایت بلل شوی ده. دویمه خبره دا ده محترمه چې د بېګناه افغانانو دپاره، د ټولو افغانانو دپاره د موږ پیغام دا ده چې موږ تاسې په یو فوق العاده بیړني حالت کې یو، په دې معنی چې موږ تاسې ازادي سلب شوې ده، د موږ تاسې ځمکه هم د بل چا له لورې اشغال ده او فضا مو هم د بل چا له لورې اشغال ده، کورنۍ سیاست هم د بل چا په لاس کې ده، بهرنۍ سیاست هم د بل چا په لاس کې ده، اقتصاد مو هم د بل چا په لاس کې ده، زیرمې مو هم د بل چا په لاس کې دي. حتی د موږ په افغانستان کې دومره بېواکه یو چې په دې هیواد کې د دې هیواد مشر چې ځان د دې هیواد مشر بولي، ځان د دې هیواد رئیس جمهور بولي، هغه دومره هم نشي کولی، اقلا دومره هم نشي کولی چې د خپل موقف څخه دفاع وکوي، د خپل ځان د خپل چوکۍ څخه دفاع وکوي. موږ تر دې حده پورې اشغال یو، تر دې حده پورې موږ د بل چا په واک کې یو. تاسې وګورئ انتخابات وشول، هر ډول چې وو انتخابات وشول، د دې خلکو په انتخاباتو ټینګار و چې موږ انتخابات کوو، انتخابات د موږ دپاره سره کرښه ده. کله چې انتخابات وشول په میلیونونو ډالر مصرف شول، خلک ووژل شول، افغانان بیکار شول، تباهي او بربادي وشوه، په میاشتو جنجالونه وو، خو په پایله یې څه شوه؟ پایله یې دا شوه چې د هیواد نظام او اداره 50 تقسیم شوه. په ټوله دنیا کې به داسې دولت پیدا نه کړي چې په هغې دولت کې وزارتونه، ولایتونه د یوه قرارداد، د یوه توافق، د یوه تړون له مخې 50 تقسیم شوي وي په ټوله دنیا کې. خو د موږ دغه ګډوله نظام، دغه اچار، دا ټولې دنیا هم په رسمیت وپېژندو، ځکه د ټولې دنیا په سر کې امریکایان او اروپایان دي. دغه اشغالګر هیوادونه چې دي، د افغانستان سیاست د دوی په لاس کې ده. اساسي قانون مات شو، د افغانانو غوښتنې د خپو لاندې شوې، د دوی په خپلو خولو چې څه ویلي وو، اشرف غني او عبدالله چې په خپله خوله څه ویلي وو، د ملت په وړاندې په ډېر جرأت او په ډېر افتخار او په چیغو دا خبره کړې وه چې موږ هغه ډول نظام نه جوړو چې پخوا مو جوړ کړی وو. د دې ټولو خبرو نه تیر شول. ولې؟ ځکه دلته واک د بل چا په لاس کې ده، موږ اشغال یو، د موږ سیاست، کورنۍ او بهرنۍ سیاست د بل چا په لاس کې ده. نو موږ په بیړني حالت کې یو، موږ باید قربانۍ ته تیار شو. د ازادۍ د اخیستلو دپاره هر ډول قرباني چې په دې خاوره کې موږ ورکولی شو باید ورکړو، تر څو چې موږ ازادي ترلاسه کړو. مننه قاری صاحب. ولی خان خادم صاحب مهرباني وکړئ که څه پوښتنه لرئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اولا قاری صاحب مبارک او انجینر صاحب او ډاکټر صاحب محترم، دغسې ستر جنرال صاحب ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. ډېر خوشحاله یم چې نن تاسې موږ ته په دې لایف کې وخت راکړو. د جنرال صاحب محترم چې موږ غوښتنه دا ده چې جنرال صاحب محترم دغه هم فکره ملګرو ته هم وخت ورکړو. موږ د تا د غږ ډېر ارمانجن یو، یقیني
چې موږ د تا غږ وانورو په یوه ورځ یقینا موږ ته خوب نه راځي چې ستا لیفونه ګورو ستاسو خبرې وانورو موږ ډېر خوشحاله کېږو چې د موږ اسلامي امارت داسې مبارزین لري په فیسبوک کې چې هغه هره ورځ د موږ دپاره مبارزه کوي د افغانستان دپاره مبارزه کوي د حق دپاره مبارزه کوي موږ ډېر خوشحاله یو خو له جنرال صاحب جنرال صاحب محترمه لږ وخت موږ ته راکوه د همفکرو مننه ملګرو ته الله مو عزت وکړه وخت نه ورکوي جنرال صاحب محترم خیر اوسه الله مو عزت وکړه ولی خان خادم مهرباني وکړه مهرباني وکړه پوښتنه دې وکړه ورور احمد الله مومن صاحب مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینئر صاحب، ډاکټر صاحب، قاری صاحب او جنرال صاحب ته ډېر سلامونه او نیکې هیلې احترامات. قاری صاحب نه زما یو پوښتنه ده قاری خوستی صاحب نه. آیا که دا کوم علما چې په شهادت رسي په کابل کې او دغه د کابل ادارې ټارګټ کوي اسلامي امارت د دې د تحفظ پلان لري که نه؟ آیا د خپلو ساو ته غواړي که نه؟ کوم چې د امارت ساحې ما په نیز باندې چې هلته وایي دې ډېر محفوظ دي. په دې اړه باندې قاري صاحب څه نظر لري؟ مننه محمد صاحب، مننه. مصطفی مدثر ګوره تا سوال وکړه بیا راځې موږ مجبور یو چې بیا تا بلاک کو. څه سوال لري رستای سوال دی وکړه مهرباني وکړه. مصطفی مدثر د دې سړي پوښتنه ځواب ورکړي. دا مخکې پوښتنه کړې قاري صاحب که پوښتنه ما اخیستې ده پوښتنه د نورو هم ده چې آیا اسلامي امارت څه تدابیر د دغې علماو دپاره څه امنیتي تدابیر لري چې دوی باید څه وکړي ځکه هره ورځ دغه لړۍ روانه ده په هر ولایتو کې وژني په جوماتونو کې وژني بمونه ورته ږدي. هماغه کار چې سره کمونستانو کول په علما یې وژل همدغه کار دغه حکومت هم کوي. په دې هکله تاسو امنیتي تدابیر لرئ؟ پوښتنه یې دا وه. ډاکټر صاحب ما ته مو غږ رانغی. قاري صاحب تاسو زما غږ لرئ اوس؟ اوس غږ صحیح ده. د دې ورور یو پوښتنه وه، دا پوښتنه به زه اصلاح کړم او تاسو در وړاندې کړم. پوښتنه دا ده چې د لړۍ د وژلو او د علماو د وژلو د بندي کولو ادامه لري. نه تنها په کابل کې ادامه لري، په نورو ولایتونو کې هم علما وژني. وایي تاسو د علما دپاره څه امنیتي تدابیر مو نیولی که نه؟ ځکه دا لړۍ همداسې ادامه لري. مهرباني وکړئ پوښتنه دا وکړئ. ډاکټر صاحب محترم، د کابل ادارې د واکمنۍ په ساحه کې موږ د دغه علماو د امنیت لپاره هیڅ تدبیر نشو نیولی. اما د موږ خپلې ساحې چې دي د موږ د واکمنۍ په ساحو کې خو الحمدلله امن دی. هلته یوازې علما نه بلکې ټول ولس محفوظ دی الحمدلله. او دغه د کابل ادارې کابل د CIA مزدوران یا امریکایي اشغالګر که هغه ساحو ته راځي هلته دوی یوازې وحشیانه چاپې او بمبارونه کولی شي چې هغې کې ښځې ماشومان په شهادت رسیږي. نو هغه څه چې موږ په وس پوره دي هغه د دغې علماو په حق کې موږ کړي دي انشاءالله که ووایو. سمه ده. وروره عبدالغفور الوزی صاحب یا که پوښتنه لري یا بل مبین صاحب ستاسو مایک بند ده. مبین صاحب ستاسو مایک بند ده. مبین صاحب ستاسو غږ نه راځي. عبدالله ارمانی صاحب پوښتنه مو وکړئ. مبین صاحب ستا مایک بند ده، مایکرافون مو تړلی. عبدالله ارمانی مایک د خلاص که وروره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. مبین صاحب څنګه ښه بخیر وروره؟ که دا نور د ګروپ ملګري ټوله سره جوړ روغ دي؟ مننه وروره. پوښتنه لرئ؟ پوښتنه مې دغه ده خو چې مبین صاحب مبارکه نو دغه
کم ظلمونه وحشتونه چې کوي دا خو معلومه ده ټوله دنیا ته چې دا کم خلک یې کوي. او احمد محمدي صاحب مهرباني وکړه مایک د خلاص کا. احمد محمدي مایک د خلاص کا. سمه ده. سیف الرحمن کټوازی مهرباني وکړه وروره که څه پوښتنه لرې د ایاز ډاکټر ایاز نیازي د شهادت په هکله قاري صاحب شته. مسافر جان ګوره هم فکر ملګرو هیله کو هر لایف کې موږ دا خبره کوو دغه نور ملګري دي په کمنټو کې ولګي هم فکر ملګري مه راځئ نه سوال لرئ نه کومه تبصره لرئ ضرورت د دې څه ده ولې موږ دغه لایف خپرونې ته نه پرېږدئ. مسافر جان مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د قاری صاحب سعید نه د پوښتنه کومه چې کوم د برید شوی دی او د دکتور صاحب چې شهید کړی شوی دی د دې داسې ظالمانو مقاصد څه دي؟ د دې شاته دیو په پیغام څه ورکول غواړي ولسته داسې بریدونو سره؟ جزاکم الله خیرا. مننه. قاری صاحب مهرباني وکړئ. قاری صاحب تاسو غږ لرئ؟ ډاکټر صاحب دې خلک د قاری صاحب غږ نشته. انجینر صاحب مهرباني وکړه یو څو منټه دغه خلکو خو هدف دا دی چې دغه علما د روحانیون د سولې غږ پورته کوونکي خلک وویروي وایي تر هغې چې څوک د سولې غږ پورته نه کړي د سولې اواز په خوله را نه وړي د سولې کلمه په خوله را نه وړي ځکه په سوله کې د دوی نقصان ده. د سولې په راتګ کې د خلک خپل موقف خپل قدرت خپل چوکي د لاسه ورکوي. نو همدا دلیل دی چې دوی د لګیا دي په مسلسل ډول. زما غږ لرئ؟ غږ مشته. قاری صاحب مهرباني وکړئ غږ مشته. قاری صاحب غږ مو خو غږ مو قطع شو. کوم پوښتنه اخیستي بیا نو مهرباني وکړئ. انجینر صاحب تاسو غږ صحیح ده؟ غږ دې صحیح ده. قاری صاحب مهرباني وکړئ. نو د دې خلکو د CIA د ملګرو هدف دا دی چې د سولې غږ خپ کړي او په کور دننه په هیواد کې دننه هغه خلک وویروي او یا یې اقلا دې ته مجبور کړي چې د سولې خبرې ونه کوي د سولې په اړه ونه غږیږي او د سولې دپاره چې کومه فضا برابره شوې ده هغه هغې په اړه ولس اګاه نه کړل شي. نو د دوی مهم هدف دا ده چې د سولې دپاره خنډ ایجاد شي او په کور دننه چې د سولې دپاره کومه خوشبیني پیدا شوې د افغانانو په منځ کې د افغانستان علما یا مشران یا روحانیون چې د سولې دپاره کومه کمپاین کوي یا کومه خوشباوري ولس ته کومه اطمینان او ډاډ ورکوي هغه د منځه یوسي. بس یوازینی هدف دا ده. هدف دا ده څه مسیج ورکوي دوی ویل څه پیام ورکوي. دا به وي چې دوی د یو اسلامي نظام د مخنه نیولو دپاره هم ډېر هلې ځلې کوي. قاري صاحب همدا دلیل ده ډاکټر صاحب همدا دلیل ده. ګورئ دوی د اسلامي نظام نه ویریږي. دوی د طالب د راتګ نه ځکه ویریږي چې طالب دپاره سره کرښه هغه اسلامي نظام ده او اسلامي نظام کې دغه سړی کله وخت تېرولی شي. په اسلامي نظام کې خو باید دې سړي ته سزا ورکړل شي. د دې ځای زندان ده یا قبرستان ده. د دې ځای خو ارګ نه ده. د دې ځای خو د ولس په سر حاکمیت نه ده. د ولس په سر واک چلول نه دي. په اسلامي نظام کې د دې ځای زندان ده ځکه دا یو جنایتکار ده. دا یو وحشي ده. دا یو قاتل ده. دا یو خاین ده. د خپل ملت سره خیانت کړی ده. د خپل دین سره خیانت کړی ده. د خپل خاورې سره خیانت کړی ده. د دې خلکو سزا یا زندان ده یا مرګ ده. نو دا خلک ځکه د سولې نه ویریږي. دا خلک ځکه د اسلامي نظام نه ویریږي.
مننه قاری صاحب. قیام حق، سلام علیکم، ستړی مشه. قیام حق وروره لایف مو 3 ساعته شو. قاری صاحب عفو غواړم، قیام حق وروره ستړی مشه. خدای دې مل شه ډاکټر صاحب. سلام علیکم. زه خپل سلامونه انجینر صاحب ته، ډاکټر صاحب ته او قاری صاحب ته او جمال عمر صاحب ته او سره مبین صاحب ته، ټولو ګډونوالو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې قبول او منظور شي. نو دا خپله چې کومه موضوع د مولوي صاحب په باره کې دی چې په شهادت یې رسولی دی، دا ډېره غمیزه دی او ډېره د خفګان خبره دی. نو دا یوازې همدا نیازی صاحب نه دی چې دوی شهید کړی دی، دا خو معلوم خلک دي، د استخباراتو کړی دي، همدا د کابل ادارې خلک دي. په دغې باید موږ ولس سترګې پټې نه کړو چې هر وخت لپاره موږ ځنونه نه پویه وچوو چې دا عالمان څوک شهیدان کوي. دا خو معلومه خبره ده، یعنې دا د نن ورځې خبره نه دی. د تاسې د دغه د تلویزیون بولي کار صاحب بولي د دغه نه زه په ولس نغاښ کوم چې خپل دښمن وپېژني. یوازې همدا د کابل اداره دی چې زموږ عالمان او علما شهیدان کوي په کورو کې، په جوماتو کې، په کلو کې. او مقصد یې دا دی چې په دې سره اسلامي خلک یعنې تحریک اسلامي بدنام کړي. نو دا هېڅکله دوی نشي بدنامولی. دا معلومه خبره ده چې همدا د کابل اداره دا کورونه کوي، استخبارات دي او په خپله مو په خپلو سترګو دي دوی کوم داسې خلک مو لیدلي دي چې هغه د طالبانو په جمعې کې دي، همداسې اوږده سرونه لري او ویښته لري. یعنې مقصد د دوی په ډیزاین کې ګرځي، د طالبانو په نومه ملایان او عام خلک شهیدان کوي په کلو ولسو کې، بنډو کې، او لباس او ټوله د هغه وي د طالبانو وي. نو اوس ولس هم په دې پوه شوی دی چې د طالبانو په جمعې کې ولسي خلک کوي، شهیدان کوي. دا ټوله د استخباراتو کړی دي د امریکا، مقصد همدا د کابل ادارې دا دی. نو زه د تاسې د دې هغه نه تلویزیون نه په ولس نغاښ کوم چې د کابل ادارې په مقابل کې ارجک شي او قیام وکړي او په ډېرو ځایو کې ارجک شوي دي، انشاءالله نور به ارجه کېږي. او دوی هېڅکله نشي کولی چې اسلام د دغه سره دوی بدنام کړي. مننه قیام حق صاحب، الله تعالی د جزای خیر در کې، خدای دې خشول کا. ور بل چاته ویر کو تو ماشاءالله خپل خبرې وکړي، خدای دې خشول کا. هر کله روشي ګولا سلام، مهرباني، خدای دې خشول کا. وعلیکم السلام وبرکاته. احسان سے مهرباني وکړه، کوم سوال لرئ د نن موضوع په اړه کوشش وکړئ چې اعلان کړئ. السلام علیکم. السلام ټول ته ورسېږي، خصوصا قاری صاحب، ډاکټر صاحب، انجینر صاحب محترم، ټول ته دې ورسېږي. پوښتنه مې دا درلودله، ما د طالبانو په حق کې شاید به دا موضوع څه نه وي، د ابوبکر اوس مې د ملګري سره خبرې کولې، هغه د طالبان عزیز موږ ساحې ته په زوره ډوډۍ د ښځو څخه اخلي، یعنې موږ ته ډوډۍ سمه کوي. آیا دا حقیقت لري که یا؟ مننه. مولوي قاری صاحب به جواب درکړي. قاری صاحب مهرباني وکړه که دغې سوال جواب ورکړي. محترمه، دا حقیقت نه لري چې طالبان د خلکو نه په زوره ډوډۍ اخلي. دا د دشمن تبلیغات دي، واقعیت نه دی. یوه مسله نه زه تاسې پوهول غواړم چې هغه فقهي مسله ده. واقعیت هغه څه دی چې تاسو ته ما مخکې وویل چې طالب د چا نه په زوره ډوډۍ نه غواړي او طالب اړتیا نه لري چې د خلکو نه په زوره ډوډۍ وغواړي، ځکه په کومو ځایونو کې چې د خلکو نه طالب په زوره ډوډۍ غواړي هلته طالب وخت نشي تېرولی. طالب چې په کومو سیمو کې وخت تېروي هلته هغه خلک او ولس د طالب سره په سر او مال ولاړ ده، قرباني ورکوي او طالب په هغه سیمه کې اوسېږي. خو یوه مسله زه تاسو ته واضح کړم، دیني او فقهي مسله دا ده چې طالب پرته د طالب نه هر هغه څوک چې هغه